دغه میاشت دا د بانډارو میاشت نه ده، دا د ګپو میاشت نه ده، دا د پتو ورکو غیبتو نور مجلسونه چې هغه ستا اخروي بوجونه درنوي، دا د هغو میاشت نه ده، دا د لټۍ میاشت نه ده. بعض کسان موږ وینو د خپل کور د کلي د مسجد څخه ځي هغه مساجد ته ځان رسوي چې هلته د قرآن د هغه وړو صورتو تراویح شروع وي چې زموږ په معاشره کې دې ته د علم ترکي تراویح وایي، او څومره چابک کېږي، او بیا په دې باندې فخر هم کړي یاره ماشاءالله زموږ مولوي صاحب دومره چابک و، په 20 منټه کې یا په 28 منټه کې یا په 25 منټه کې تراویح راکړه. ستا څنګه نه وساخي ته ستا څنګ یا ستا په معاشره کې هغه مریضان ته وګوره چې فالج بولي دي، د ملا پر تخته دي، هغوی د یوې سجدې دپاره دومره لیواله دي چې د ډېره غم یې د سترګو اوښکې راوالي دي. تا ته خدای ځواني درکړی د صحت یې درکړی طاقت یې درکړی، ته خپل د کلي مسجد پرېږدې بل مسجد ته د دې دپاره ځې چې 10 منټه بچت کړې عبادت ته. په کار خدا و چې ته داسې مساجدو ته ځان رسولی وای چې هلته تراویح 1 ساعت 1.5 ساعت کېدله چې زما دغه ماخستن نور کال په چش باندې تېرېدی، اوس زه د الله په عبادت باندې تېروم. هغه علماو ته دومره الله هدایت وکړي، هغه د عوامو پر رایه باندې د عوامو د خوشحاله کول دپاره خپل رب ناراضه کوي، د خپل رب په عظیم رکن چې لمونځ دی چې دا د انسان دپاره در ټولو مهم عبادت دی، د الله د قرب در ټولو مهمه او اړینه ذریعه ده د لمونځ. لیکن موږ د انسانانو دپاره د بندګانو دپاره د هغوی د خوشحاله کول دپاره موږ خپل رب ناراضه کړی دی. دا کسان دی واورئ، هغه کسان چې لمونځ په داسې انداز باندې کوي، که تراویح وي کار څوک، بعض کسان خو دونې په غفلت کې دي وایي دا خو تراویح دي، که چابک اوس څه مطلب دی، څه تاوان کوي. دا مسله واوره، کله چې تا د تراویح دپاره مسجد ته راغلې او نیت چې وکړي الله اکبر دې وویلې، دغه مخکې سنت تراویح وې چې الله اکبر دې وویلې، دا اتمام یې پر تا باندې فرض دی. پای ته بیا رسې، که دې په مابین پاته کوي بیا راګرځوي هم بېرته، نو بیا د دغو د فرضي لمانځه څه فرق. لیکن هغه کسان چې د بندګانو دپاره چابک لمونځونه کوي، هغه دې دا واورې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي الله د هغه چا لمونځ نه قبلوي کم کسان چې په لمانځه کې رکوع سمه نه کوي، یا قومه سمه نه کوي، یا سجده سمه نه کوي، یا جلسه سمه نه کوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي د الله حضور ته به د 80 کالو عبادت والا کس ورپېښ شي، هغه به الله ته وایي الله ما 80 کاله عبادت کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د صحابو ته عجیبه خطاب کوي، وایي الله به دې بنده ته وایي چې ستا په عملنامه کې د یوه لمانځه د یوه عبادت اجر نشته، د لمانځه د باب د عبادت دی خو یې ما وکړه. صحابه حیران سي، د الله رسول وایي د دې سړي رکوع نه وه، سجده نه وه، او یا چې کوي یې په کوم انداز باندې کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې لمونځ کوي چابکه رکوع یې کول، چابکه سجده یې کول، د رکوع او د سجدې په مابینځ کې ولاړه نه کول، د 2 سجدو په مابینځ کې ناسته نه کول، دا کس چې که مړ سو په داسې حالت کې دا د محمد رسول الله د ملت څخه علاوه پر بل ملت باندې ولاړ. العیاذ بالله، استغفر الله العظیم. ولې د الله بندګانو دا خو کار په علماو کې دی، دا کوم علما چې د چابکې تراویح کوي، د دې دومره کسانو وبال دې په خپل غاړه واخیستې، ته څومره جرأت لرې، څنګه دا لمونځ صحیح کوي دا رقم. حال دا دی چې زموږ فقها لیکي، دا زموږ د فقهاو عبارت دی چې امام دپاره افضله دا ده چې 15 وارې تسبیحات د رکوع او د سجدې دا ووایي، دپاره د دې چې هغه کسان ډېر کرار دی هغه کم از کم 3 پسې پوره کړي، لیکن ته ورپسې ودرېږه پر بیا تا ته د رقص معلوم شي. پخوا خو به خلکو ګسه په خپل ملایانو باندې العیاذ بالله الله دې مو د دې اهانت وساتي، د جټ تیارې نومونه به پرېښو، دا پر لمانځه پسې خن په امام سن، او دا ټول امام د وجې دا کار کېږي. د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم وینا د هغه وایي زما د ملت څخه به نه وي، او دغه لمونځ ستا به دا خیال چې موږ تراویح وکړې ښه راووتې بیا راځي چای ومکه او زړه به دې ښه وي، دغه لمونځ الله تبارک وتعالی ته پورته کېږي، شرع کوي تا خو زه ضایع کړم، ضیعک الله، الله دې تا دغسې ضایع کړي، خدای دې تا دغسې برباد کړي.
لکه تا چې زه نن برباد کړم. پر دې باندې ډېر روایتونه شته. د خدای خاطر وکړئ، کوئ خو یې 20 رکعاته تراویح دی په 25 منټه کې، په 10 منټه کې د لمانځه و، د وتر و، د فرض و، د سنت و، د تراویح ګرد خلاص په دا 10 منټه کې څنګه کوې؟ د الله بنده څنګه کوې؟ خو د خدای عبادت دی، پسخند خو نه دی. لکه څرنګه دا هم واوره هغه کسان چې د علم ترکي تراویح کوي دا مسله دې واورې، لکه څنګه چې په روژه کې سنت دی تراویح. د الله رسول وایي وسننت لکم قیامه، ما د دې روژې د میاشتې قیام ستاسو دپاره سنت ګرځولی دی چې تراویح مراد دی. د هغه رقم په تراویح کې ختم قرآن کول هم سنت دی. ولې د خلکو دپاره؟ الحمدلله زموږ معاشره داسې ده چې حافظان اخیستې. دا اوس به زه درته وایم چې در 10 نه زیات حافظان خواران زما سره په رابطه کې دي. هر مساجد ته ورسه هغه موږ د علم ترکي تراویح کوو. یو ځای کې سپین ږیري باباګانې، هغه سپین ږیرو باباګانو ته سر وخلاص کړي چې حاجي صاحب محترم دا سنت دی، ته په که چیرې توان نه لرې په چوکۍ کې لمونځ وکړه، په دې کې عیب نه دی، معذور یې، اسلام تا ته اجازه درکړ، خو د دې سنت نه ځان ماړه. علما کرام باید د عوامو پر لار باندې نه سي، د دین په مسله کې خو باید د دې خیال وساتئ، لیکن داسې خیال ساتل چې بلکل سنت پاتېږي، په هغه باره کې باید د دې ذهن سازي وسي. دې ته مسله اورېد زموږ الحمدلله زموږ معاشره داسې نه ده چې د دین نه انکار کوي، هغه ته چې په ښه طریقه باندې په ښایسته انداز باندې حق دین ور وښکاره کړي، ورته واضح کړي، هغه به خامخا غاړه وتېږدي. تر اوسه هم موږ هغه د سنت طریقې خلاف تراویح کوو چې هغه قرآن موږ نه پکې ختمو. بعض خو بیا دا حساب ورته کړی دی، دا بیا اوس نوې طریقه شوه، دا د علم ترکي څه نیولې د اخر صورتونو تورې حسابي بیا دا تورې و د قرآن تورې سره ږدي، وایي دا موږ ختم قرآن وکړي. دا طریقه په کوم ځای کې راغلی ده؟ زه نه وایم چې تراویح نه دي صحیح، تراویح خو صحیح دي، خو د دغه سنت څخه دې ځان محرومه کوي. باید موږ په روژه کې د حفظ قرآن تراویح وکړو. هغه حافظان چې ستاسو په معاشره کې شته، الحمدلله ستاسو په کلي کې شته، هغه د هغه څه ګرځي یا ستا د کلي څه ناامیده ځي په بل ځای کې د حفظ تراویح ورکوي، او ته دلته بیا د ختم قرآن د تراویح پر ځای د علم ترکي تراویح ورکوې. پر تا هم میاشت تېرېږي، پر هغه هم میاشت تېرېږي، او پر هغه هم میاشت تېرېږي چې په ګنټو ولاړو. نو دا خو د الله تبارک وتعالی یو ازمایش دی چې په بنده باندې کوي. لهذا ختم قرآن تراویح کوئ او تراویح په ښه توګه کوئ. هغه تراویح ته قطعا ځان مه رسوئ. البته زه درته وایم د خدای په خاطر هغه تراویح مخنیوی وکړئ، کوم چې په تراویح یا په لمانځه یا د روژې د میاشتې په دغه مهم عبادت باندې رشخند و پسخند وي، د دې کسانو مخنیوی وکړئ.